متل دی اول اخره د ځان غوښې بیا اخره د ښکار غوښې. په دې متل کې د مسلسل مهنت او خوارۍ ذکر دی او هغې ته په درنه سترګه کتلی شوي دي او د هغې طرف ته د توجه رااړولو غږ دی چې څوک اول ځان وکړی، ځان ستړي کړي، خپله خواري وکړي، نو هغوی بیا د ښکار غوښې خوړلی شي. ښکار ظاهره خبره ده یو ګران عمل دی او دلته کې په لغوي معنو کې نه دی استعمال شوي، په خبرې زموږ د خبرې د پویولو دپاره د ښکار یا د غوښې سره د تړلو خبرو په سلسله کې د ښکار د غوښو د خوړلو ذکر کیږي. نو خبره چې کوو هم اکه ځای د برازي چې څوک خواري کوي، څوک مهنت کوي او د هغې نه پس توکل کوي، نو هغه خلک کامیاب وي، هغه خلک د ژوند په هر ډګر باندې سرخرو ولاړ وي. او که نه صرف خواري کوي څوک توکل نه کوي، او که صرف توکل کوي خلک خواري نه کوي، نو دا دواړه څیزونه چې کوم دي د کامیابۍ بام ته بني ادم نه خېږي. دواړه خبرې ضروري دي. نو د ښه ژوند دپاره، د ښه مقاصدو حاصلولو دپاره ښه خواري پکار وي، مسلسل خواري پکار وي، ډېره خواري پکار وي، او چې بني ادم خپلې غوښې اول وخوري، یعنې خپل ځان ښه ستړي کړي، خپل ځان ښه خوډي کړي، د هغې نه پس چې کوم دی هغه ته ښکار په لاس ورځي او بیا د دغې ښکار غوښې چې بنده خوري نو هغه خوږې هم وي، مزېدارې هم دي او بنده پې ویاړي هم.